السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته د افغانستان محمد نبي په هکله باندې یو زبردست خبر درکړم چې دغه پاکستان سوپر لیګ په اولنۍ لوبه کې یو په زړه پورې بیټینګ نندارې ته وړاندې کړی ده. زه به تاسو ته وایم چې ډېر زبردسته بیټینګ د خپل ټیم لپاره ترسره کړه او دغه سره دغه کراچي کینګز په نوم باندې چې کوم ټیم ده دغه دغه اولنۍ لوبه په پاکستان سوپر لیګ کې ګټلې ده. تاسو هم د نبي مینوال یاستئ نو دغه ویډیو در سره حتما لایک کړئ. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ نن په پاکستان سوپر لیګ کې اولنۍ لوبه ترسره شوله چې کویټا ګلیډیټر ټیم چې کوم د کوم کې قیس احمد لوبه ترسره کوله، کراچي کینګز په نوم باندې چې کوم ټیم د دغه کې محمد نبي لوبه ترسره کوله. اول د قیس احمد دوی ټیم بیټینګ ترسره کړ، صرف 122 رنز ټارګټ یې دغه د کراچي کینګز په نوم باندې چې کوم ټیم د ډېر مضبوطه ټیم ده دغه ته ورکړی او چې په 60 اوورو کې 106 رنز ټارګټ ډېر زیات کم ټارګټ دی. دوی لپاره ګیل نه 10 رنزونه کړي دي او ګیل نه علاوه بل لوبغاړي دومره خاص بیټینګ ورته نه ده کړی، خو په نن لوبه کې نبي ته بیا بولینګ هم ورنه کړ. خو زه به تاسو ته وایم چې په بیټینګ کې لاندې چې څنګه محمد نبي راووته په 1400 بالو باندې 10 رنزه کړي دي چې پکې 3 غټې شپږیزې وهلې دي او 2 څلوریزې وهلې دي. او ښه خبره خو دغه ده چې د نبي لپاره دغه بال وهل یعنې شپږیزې وهل ډېر زیات اسانه او ډېر په اسانۍ سره دغه کراچي کینګز په نوم باندې چې کوم ټیم ده دغوی ته دغه لوبه وګټله، یعنې 16 اوور کې دغه 121 رنزه ټارګټ ورکړی او دغه یې پوره کړ. نو دغه ډېر زبردسته خبر ده چې نبي نن سبا ډېر ښه فارم کې ده، ځکه هغه تمریناتي لوبه کې هم د کراچي لپاره یعنې 18 رنزه کړي ول او دغه د اولنۍ لوبه کې هم ډېر ښه بیټینګ ترسره کړ. نبي نه علاوه بیا جو کلارک 40 رنزه کړي دي او بابر اعظم بیا 30 رنزه کړي دي. خو که موږ دغه کویټا بولینګ وګورو، قیس احمد ډېر سخت ټکېدلی ده، حالانکې اولنۍ اوور کې ونه ډېر زیات رنزونه واخیستل، یعنې په یو اوور کې 22 رنزه قیس احمد نه واخیستل، خو هلته پاور پلی کې اوور ورکړی او قیس احمد که موږ وګورو 3 اوورو کې 43 رنزه ورکړي دي، خو کوم لوبغاړی هم نه ده آوټ کړی. نو د نبي دوی ټیم په 20 کټو باندې دغه لوبه ډېر په اسانۍ سره ګټلې ده.